نصیحت قبلون کی همیشه دا ډېر کم خلک اکثر داسي چې غلط خلک ډېری په دنیا کې او سم خلک هغه کمی ولکه الله فرمایي ډېر کم خلک په تاسو کې داسې دي چې د قرآن نصیحت قبلې لومبۍ خبره څه کوي الله جل شانو فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم اتبعوا تابعداري کوئ ما د هغه څه انزل الیکم چې تاسو ته نازل شوي من ربکم ستاسو د رب د طرف نه ستاسو د رب د طرف نه څه نازل شوي یعنی قرآن او حدیث دواړه قرآن هم د الله د طرف نه نازل شوی دی مونږ ته راغلی او حدیث هم راغلي ښه دا دواړه دا وحي دي وحي صرف فرق پکې دومره دی مخکې مې درته ویلو چې د قرآن تلاوت کېږي او د حدیثو تلاوت نه کېږي اتبعوا تاسو تابعداري کوئ ما د هغه څه انزل الیکم چې تاسو ته نازل شوي دي انزله چې نازل کړی شوي دي چې نازلیږي الیکم تاسو ته من ربکم ستاسو د رب د طرف نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء الله جل شانه نه ما سوا الله جل شانه نه غیر نور څوک ځان دوستان مه ګرځوئ مطلب د دې دا دی چې ستاسو سرپرست هغه به صرف یې وي ستاسو تربیت کوونکی هغه به صرف یې وي هغه څوک یې الله جل شانه وي الله چې په کوم څه ستاسو تربیت کوي نو قرآن او حدیث تاسو ته هغې تابعداري وکړئ هغه ستاسو مربي دی تربیت کوونکی دی او ولا تتبعوا من دونه اولیاء د الله نه ما سوا بل څوک تاسو ځان دپاره تربیت هغه مه ګورئ د الله په مخالفت کې د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی وایي چې یاره زما پلار هم زما تربیت کوي زما مور هم زما تربیت کوي زما استاد هم زما تربیت کوي او الله دلته وایي چې نه صرف زه تربیت کوم او بل څوک نه داسې مطلب نه دی مطلب دا دی چې یو سړی قرآن او حدیث پرېږدي قرآن او حدیث او هغه د قرآن او د حدیث په مخالفت کې د بل چا تربیت اخلي د خپل ځان لپاره استاد د چا چې تربیت کوي که نه استاد نو هغه څه کوي هغه هم په قرآن او حدیث او په دین د خلکو تربیت کوي مور پلار څه کوي مور پلار هم غواړي زموږ دا بچی د دینداري په دین اسلام د خپل بچي تربیت کوي نو دا هغه تربیت یادی او هغه مشري یادی چې هغه به د چا نه مني چې هغه د دین خلاف وي د دین خلاف مشري به د چا نه مني ځان له به څوک مشران نه ګوري ښه صحیح ده او که ستا دین طرف ته رابلي نو دا خو دقه د الله جل شانه تابعداري ده د چا د دین خبره منل د دیندارۍ خبره منل دا خو عین دین دی د الله خبره منل ځکه خو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی چې هغه به د خلکو تربیت کوي او د الله د پیغام مطابق پې کوي د قرآن او د حدیث مطابق پې کوي الله فرمایي اتبعوا تاسو تابعداري کوئ ما د هغه څه انزل الیکم من ربکم چې نازلېږي تاسو د رب د طرف نه د دې نه مخکې یو خبره تېره شوه چې الله جل شانو نبي علیه السلام ته وفرمیل ته نصیحت کوه د قرآن او ته په دې قرآن کې څه شک مه کوه دا خو نبي علیه السلام ته تعلیم او اوس موږ ته تعلیم راکوي چې ګوره دغه پیغمبر خبره ومنئ دغه رسالت دی رسالت د دریو خبرو نوم دی رسالت د دریو خبرو نوم دی یو رالیږلی شوی یعنی پیغمبر الله رالیږلی که نه یو رالیږلی شوی دویم چاته چې رالیږلی شوی او دریم د دې رالیږلی شوي سره چې کوم قانون دا درې څیزونه دي په رسالت کې درې واړه د نبي علیه صلات وسلام سره دي او دلته د هغې تذکره ده الله جل شانو فرمایي کتاب مې نازل کړی نبي علیه السلام ته په دې کې شک مه کوه ته خو ما دې دپاره لیږلی خلکو ته به نصیحت کې بیا مونږ ته وایي چاته چې رالیږلی تاسو به د پیغمبر تابعداري به کوئ نو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا تابعداري کوئ ما د هغه څه انزله چې نازلیږي الیکم تاسو ته من ربکم ستاسو د رب د طرف نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او د الله جل شانو په مخالفت کې بل څوک ځان له تربیت کوونکي او سرپرستان او مشران مه جوړوئ ښه قلیلا ما تذکرون ډېر کم تاسو نصیحت قبلوئ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم الله جل شانه فرمایي وهو الذي الله غزات ته جعلكم چې ګرځولي یې تاسو خلائف الأرض خلیفګان د ځمکې ورفع پورته کړي دي بعضکم بعضې په تاسو کې فوق بعض د بعض د پاس درجات په درجو کې لیبلوکم د دې دپاره چې الله امتحان والي ستاسو فیما په هغه څه کې آتاکم چې الله تاسو ته درکړي
ان ربک بشک رب ستا سریع العقاب زر عذاب ورکون کې دی و انه و بشک ستا رب لغفور رحیم خامخا بخون کې مهربان دی. دا سورة الانعام اخری آیت مبارکه دی او الله جل شانه ډیرو یو عظیم پیغام او عظیم تعلیم ورکې په دې اخری آیت مبارک. الله فرمایل وانه لغفور رحیم الله بخون کې مهربان دی. یا اخر د سورة الانعام اب شروع کې ویلو چې الحمدلله الذي دا سیو چې الحمد په شروع کې او شروع کې الحمد او په آخر کې د الله جل شانه طرف نه مغفرت. الله جل شانه اشاره کوي چې کوم انسان زما په تعریف کې خپل ژوندۍ تیری کنه ناغله رزق بخون کې مهربان یم. دا مطلب چې ابتدا د ژوندۍ ر تعریف نه وکړي او د آخره پورې د الله جل شانه په تعریف کې یعنی د الله د حکمونو مطابق خپل ژوندۍ تیری نو زه بخون کې مهربان یم. الله جل شانه فرمایي الله فرمایي وهو الذي الله غزات جعلكم خلائف الارض چې تاسو یې ګرځولي د ځمکې خلیفګان ورفع بعضکم فوق بعض درجات او الله په تاسو کې درجې مقرر کړي سه د نورو د پاسه کړي. دا لومبیا خبر الله ذکر کوي چې الله تاسو خلیفګان د ځمکې مقرر کړي. خلیفګان د ځمکې څه مطلب دی؟ خلیفہ هغه چې هغه وروسته راځي. څه راځي؟ وروسته امام صاحب امامتي کوي نو شاته ځان پسې یو طالب ودرولي، شاته ځان پسې یا یو عالم ودرولي چې هغه د نه کشري یا بس د پځي. نه کم انسان چې وروسته راځي یا وروسته ولاړي یا په وروسته درجه کې د هغه اصل سړي نه دې ته خلیفه وایي. خیال هم دی آدم علیه السلام الله خلیفه په ځمکه کې پیدا کړو. مطلب دا دی چې الله جل شانه کم پیغام نه الله جل شانه په خپل پیغام دلته نه راوړي. الله جل شانه هغه پیغام چا راوړو؟ آدم علیه السلام. نو اوس دې لحاظ سره چې دا امت آخري امت ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت آخري امت یا د دې پیغمبر آخري پیغمبر ده. الله تعالی فرمایل وهو الذي جعلكم خلائف الارض الله تاسو د ځمکې خلیفګان پیدا کړی یعنی آخري خلق د ځمکې تاسو یې. ستاسو نه پس بل امت راتلونکې نشته. ستاسو د پیغمبر نه پس بل پیغمبر راتلونکې نشته. تاسو ته چې کوم قانون ملو شوی د هغې نه پس بل قانون راتلونکې نشته. داسې ده داسې الله جل شانه مونږ ته وایي چې وهو الذي الله غذات ته جعلکم چې تاسو ګرځولي خلائف الارض ځمکې خلیفګان ورفع بعضکم فوق بعض درجات. الله جل شانه دا اوس یو بله خبره د دې خلیفګانو باره کې ذکر کوي. الله چې څومره انسانان په مخ ته ځمکه باندې پیدا کړي دي که نه د هر یو خپله یو درجه ده. د هر یو خپله یو درجه ده. دنیا کې چې الله جل شانه انسان له څه ورکړي نو په دې لحاظ سره څه خاص مرتبه د انسان نشته. نه پوهېږئ دنیا کې چې الله جل شانه انسانانو ته څه ورکړي په دې لحاظ سره د انسان او مرتبه او مقام نشته. مرتبه او مقام په څه کې دی؟ هغه په تقوا پرهیزګارۍ کې دی. په څه کې دی؟ تقوا پرهیزګاري. مونږ وایو د علماء کرامو درجه چوته ده. ولې چوته ده؟ چې انما یخشى الله من عباده العلماء. ځکه ټول نه زیات چې د الله جل شانه نه یریږي او د الله د یری کارونه کوي او د الله د یری پریدي دا څوک دي؟ علما دي. ځکه د علماو درجه زموږ په معاشره کې چوته د الله په نسبت باندې هم داسې ده. د کم انسان تقوا سی وای هغه د الله په نسبت باندې چوته ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې د الله په نسبت معزز انسان هغه دی چې هغه کې تقوا ډېري ځان د ګناه نه ساتي. دغه د الله جل شانه په نسبت باندې د مرتبه چوته.
الله جل شانو دې ځای کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات، تاسو کې مې بعضو لا په بعضو باندې درجې ورکړي. دې دا مطلب نه چې یو انسان د بل نه چوت دی، دې مطلب دا دی چې هر انسان ته مې یو درجه ورکړي. یو هلک چا څوک تپوس وکړي که نه چې هلکه ستا په استادانو کې کم استاذ قابل دی، نو هغه ورته څه وایي؟ هر یو په خپل ځای باندې ډېر زیات قابل دی. که یو چېرته په تفسیر کې ماهر دی، نو یو په فقه کې ماهر دی، که یو په حدیثو کې ماهر دی، یو په اصول حدیث کې ماهر دی. داسې ده، نو هر یو په خپل ځای باندې قابل دی. خیال دی الله جل شانو هر انسان له په دنیا کې مرتبه ورکړي، یو د بل نه چوت نشي کېدی مګر د څه په بنیاد باندې؟ تقوا په بنیاد باندې. سورت حجرات کې چې څنګه الله جل شانو ذکر کړي، الله جل شانو دا یو انسان لم درجه ورکړي، بل هم ورکړي، بل هم ورکړي، هر یو په خپل ځای باندې هغه څه دی انسان. خیال هم دی دا د څه دپاره دي؟ دا د دې دپاره دي چې د یو بل مرسته وکړي. څه؟ د یو بل مرسته. زه تاسو ته یو مثال در کوم. یو انسان دی هغه ټیلري کوي. څه کوي؟ ټیلري. بل انسان دی هغه زمینداری کوي. بل انسان دی هغه موچي دی. بل انسان دی هغه چولې او لوبیا خرڅوي. بل انسان دی هغه سبزي خرڅوي. بل انسان دی هغه لواري کوي. داسې ده. اوس غوږ کېږدې دې خبرې ته. بل انسان دی هغه خلکو ته قرآن ښیي. څه ښیي؟ قرآن. دا کم سړی چې قرآن ښیي، دا قرآن ښودل دا د یو مرتبه ده، که نه ده؟ ده. خو دا کم سړی چې لواري کوي، دا لواري د هغه مرتبه ده. او دا کم سړی چې چولې او لوبیا خرڅوي، دا د هغه مرتبه ده. دا کم سړی چې فروټ خرڅوي او ټیلري کوي، دا د هغه مرتبه ده. دا کم سړی چې موجیتوب کوي، دا د هغه مرتبه ده. هر یو انسان له الله مرتبه ورکړې ده که نه ده ورکړې ده. هغه چې لوار کم کار کولی شي، هغه عالم نشي کولی، او عالم چې کم کار شي کولی، هغه لوار نشي کولی. هر یو په خپل ځای چوت شو که چوت نشو. خیال هم دی دقه شان کې یو سړی چولې او لوبیا خرڅوي، نو هغه ټیلر هغه کار نشي کولی، او چولې او لوبیا والا د ټیلر هغه کار نشي کولی. دغه شانته ټیلر د موچي هغه کار نشي کولی، موچي د دې بل هغه کار نشي کولی. که نه داسې نه ده؟ نو هر یو له الله جل شانو یو درجه ورکړي. نه پوهېږي دغه په دې خبرو؟ الله جل شانو فرمایي ورفع بعضکم فوق بعض، بعضې خلک مې د بعضو د پاسه کړي دي. څه کړي دي؟ د چا درجې را غورځولې نه ده الله جل شانو. او مطلب دا دی هر یو له په خپل ځای یو درجه ورکړې ده. دا د څه دپاره ده؟ لیبلوکم فیما آتاکم، د دې دپاره چې الله ستاسو امتحان والي. څه؟ ستاسو امتحان والي. که دا امتحان په څه صورت کې دی؟ الله جل شانو ګوري چې کم یو سړی د کم یو سړي په کار راځي، کم یو سړی د کم یو سړي په کار راځي. دغه مضمون الله جل شانو بالکل واضح کړی دی په سورت حجرات کې. په کوم ځای کې واضح کړی؟ په سورت الحجرات کې الله جل شانو ډېر په ښه شان سره دغه ذکر کړی دی. الله جل شانو فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله جل شانو فرمایي چې اے انسانانو، الله جل شانو تاسو د یو زنانه نارینه نه پیدا کړي. صحیح ده چې آدم علیه السلام د هغه اولاد یې تاسو، د حضرت حوا علیه السلام د هغې اولاد یې تاسو. داسې ده. بیا الله جل شانو فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل، تاسو یې مختلف خاندانونه او قبیلې پیدا کړي د څه دپاره؟ لتعارفو. د څه دپاره؟ لتعارفو څه معنی ده؟ دا معنی هم کړی اوسه پورې که نه؟ دا معنی به اوس لږ سیټ ته کېدی. چېرته؟ سیټ ته به کېدی. صحیح ده. که صرف د لتعارفو معنی لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنئ، دا معنی هم وکړه، نو کومه چې مقصدي معنی ده هغه به نه فوت شي. خیال دی؟ کومه مقصدي معنی ده هغه به نه فوت شي. اوس معنی مونږ کوو وجعلناکم شعوبا وقبائل، الله تاسو مختلف خاندانونه او قبیلې پیدا کړي لتعارفو چې تاسو د یو بل مرسته وکړئ. څه وکړئ؟ د یو بل په کار راشئ. څه راشئ؟ په کار راشئ. یو انسان یې څه پیدا کو؟ موچي پیدا کو. یو انسان لوبیا والا او چولو والا پیدا کو. یو انسان ترکاڼ پیدا کو. یو ګلکار پیدا کو. یو لوار پیدا کو. یو مولا پیدا کو. د دې دپاره چې دا به د یو بل په کار راځي. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تاسو مې چې مختلف د یو بل نه پیدا کړي دي لتعارفو چې تاسو د یو بل مرسته وکړئ. دا معنی هم د کوم ځای ته دلالت الالتزام وایي په منطق کې. څه ورته وایي؟ دلالت الالتزام. دلالت الالتزام دا مطلب دی چې ته لوګی دی. څه دی؟ لوګی دی. څه دی؟ لوګی. د دې لوګي سره یو بله خبره لازمي ده. څه؟ اور ورسره لازمي دی. چې ته وایې لوګی دی، د دې څه مطلب دی؟ چې اور شته. څه شته؟ اور شته ځکه خو لوګی دی.
نو ته چې ویل لتعارفو تاسو یو بل وپېژنئ د تعارفو نه شاته یو پټه معنه پرته ده چې د یو بل مرسته وکړي. څنګه ما او ریاض امیر صاحب ما او ریاض عزیز صاحب مونږ په یو مجلس کې میلاو شو، ما د یو بل نه پېژنو، صحیح ده. مونږ میلاو شو په یو مجلس کې، جی زه څه کار کوم، زه ټریول ایجنسي مې ده، زه دا چل کوم، خیال دی زه څه کوم، زه ګلکاري کوم، زه لواري کوم. ته څه کار کې؟ زه ورته وایم زه خو امام یم په جومات کې، زه خو د خلکو نکاحګانې تړم، زه خو د خلکو جنازې کوم، زه تقریرونه کوم، زه خلکو ته درسونه کوم، دا ټولې خبرې کوم که نه. ریاض عجیب صاحب ما ته وایي چې خپل نمبر دې راله که ما ورته ته ماله خپل نمبر راک. تعارف وشو، څه وشو؟ لتعارفو شو، تعارف شو. اوس د دې شاته یو پټه معنه پرته ده، دې معنه دا نمبر ولیلی تعارف نه پس، او زه ته نمبر ولیلم چې ما دې د یو بل په کار راشو. نو تعارف سره شاته یو لازمي څیز پروت دی، هغې ته څه وایي؟ هغې ته مرسته وایي. نو الله جل شانو وجعلناکم شعوبا وقبائل، تاسو مې چې دا مختلف پیدا کړي خاندانونه او دا قبیلې او دا پلانکي کار والا پلانکي کار والا پلانکي کسب والا، دا څه دپاره لتعارفو یا لتناصرو چې تاسو د یو بل باهم مرسته وکړئ، امداد وکړئ. الله جل شانو دا خبره ښیي چې یاد ساتئ ګوره انسانانو تاسو چې مختلف د یو بل نه پیدا کړي دې دپاره چې د انسانیت تقاضا دا ده چې د یو بل په کار راځي. کوم انسان چې د چا په کار نه راځي دا سره انسان نه وي. پته ولګېده چې کوم انسان د یو بل په کار نه راځي دا سره انسان نه وي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، په هغې انسان کې سره خیر نشته چې نه دی د چا سره محبت کوي نه د سره څوک محبت کوي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. یو انسان چې د بل په مرسته کې ولګي الله د ده په مرسته کې ولګي. یو انسان د بل مدد کوي که نه الله د چا مدد کوي؟ د ده مدد کوي. چې دی د خلکو کارونه برابري الله د ده کارونه برابري. دی د خلکو سره اخلاص کوي الله جل شانو د ده سره اخلاص کوي. الله جل شانو فرمایي ورفع بعضکم فوق بعض درجات، تاسو له چې مې دا مختلفې طبقې او شعبې او کسبونه درکړي دي، مختلف قصب تاسو کوئ، دا د دې دپاره چې تاسو به د یو بل په کار راځئ، دا د انسانیت تقاضا ده. الله جل شانو دغه تاسو له چې مې دا مختلفې درجې درکړي دا مختلفې کیټګرۍ دي ستاسو د دې لیبلوکم فیما آتاکم، د دې دپاره چې الله جل شانو چې څه درکړي تاسو ته چې په هغې کې ستاسو امتحان والي. پرون مې درته دا خبره کړې وه چې انسان کله سرکشه کېږي او کله د الله جل شانو فرمان برداره جوړېږي. دا مې درته ویلي وو که نه؟ داسې مې درته ویلي وو، بیا ورته غوږ کېدی. خبره ډېره زیات ضروري انسان کله د الله نافرمانه کېږي او کله د فرمان برداره کېږي. کله چې انسان هغه له الله جل شانه یو څیز ورکړي، څه وله ورکړي، د الله جل شانه یو نعمت دی، یو احسان دی. داسې وشوه کله چې دی دا سوچو کې چې الله ماله څه راکړي، مال دولت راکړی، عزت راکړی، شهرت راکړی، علم راکړی، دا د الله جل شانه ازمایش او امتحان دی. څه دی؟ کله چې دی دا سوچو کې دا ازمایش او امتحان دی، نو ده کې بیا عاجزي راځي. څه پکې راځي؟ عاجزي. او عاجزي انسان په تابعدارۍ مجبوروي. په څه مجبوروي؟ په تابعدار دی د الله جل شانو تابعدار شي. او کله چې الله جل شانو یو انسان له څیز ورکړي او دی وایي چې دا خو د الله احسان نه دی بلکې دا زما حق دی. څه دی؟ کله چې دی د الله دا انعام په خپل ځان باندې څه وګڼي چې دا زما حق و په الله جل شانو باندې، نو ده کې تکبر راشي. او تکبر پسې بیا څه راځي؟ سرکشي راځي. نو په دې طریقه سره انسان څه کېږي؟ هغه خرابېږي. ښه ځکه چې الله جل شانو دغه خبره کوم بار بار زه خلکو ته چې الله جل شانو په تاسو یو احسان کړی، علم یې درکړی، مال و دولت یې درکړی، عزت یې درکړی، شهرت یې درکړی، صحت یې درکړی، ښکلیوالی او حسن یې درکړی، دا تمام څیزونه، یا د ژبې طاقت یې درکړی، پوزې طاقت درکړی، سترګو طاقت یې درکړی، غوږونو مبارکو طاقت یې درکړی، زړه او دماغو طاقت درکړی، خپلو لاسو طاقت درکړی. دا په هغه څیز کې استعمال کړي چې الله پې خوشحالېږي، غلط ځای کې استعمال نه کړي. تعالی الله جل شانو ژبه درکړې ده، نه چېرته په ډرامو کې استعمال نه کړي، چېرته په فلمونو کې استعمال نه کړي لکه خلک چې څنګه استعمالوي، خیال دی چېرته په ګانو بجانو کې استعمال نه کړي. دغه ژبه دا په قرآن کې استعمال کړه. بس کې قرآن په بیانولو کې، د حدیث په بیانولو کې، په ښو خبرو کې، چا سره په اخلاص باندې، چا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې ته دا ژبه استعمال کړه. خیال دی دغه شان لاسونه، دغه شان ستا سترګې، او دغه شان ستا غوږونه، او دغه شان ستا دماغ، او دغه شان ستا زړه، او دغه شان ستا خپې، او دغه شان ستا لاس دا په صحیح ځای کې استعماله، غلط ځای کې مې خپل سوچونه، خپل جذبات، خپل احساسات تمام. نو الله جل شانه فرمایي دا څه چې مې دله درکړي څه دپاره لیبلوکم فیما آتاکم، چې ما څه درکړي دې امتحان علم ستانه، او ته نه پوهېږي په دې باندې، ته نه پوهېږي په دې باندې. هر انسان چې هغه مال ورکړی دی، مال دولت ول ډېر زیات ورکړی، د ده ذمواري سیوا ده. یاد ساتئ ګورئ، څه سیوا ده؟ ذمواري سیوا ده. ځکه زکات ایستل ډېر ګران کار دی، صدقات ایستل ډېر ګران کار دی. خیال دی دې خبرې ته.
دغه شان چې الله جل شانو سونه نعمت پتا باندې کوي سونه احسان د سره کوي استازي مواره سیوا کی ک الله جل شانو تعالی علم درکړی دی کنه استازي مواری د ټول نه زیاته ده استازي مواری تا نه بده یوي مسلې تپوس کوي یو قدم باندې تپوس کوي یو حرکت باندې تپوس کوي دا شی ډېر ګران دی الله جل شانو جبه درکړی دی باندې تپوس کوي فضل ګوئی مکوا فضل ګوئی عامه کوا زمونږ خلک ټول ډایلاګ کوي څه کوي فلم کې سواوري کنه هغه بیا وی نه غانې بجانې نه وي اسې چې رواني غانې وي اسې چې رواني ټنګه ټنګه کوي سپینګمو کې आवाज وباسي خیال لري خبرې ده دې ګوره الله جل شانو چې یو احسان چې تی انسان پیدا کړي استازي مواره سیوا شي دا ټول نه ګران کار دی انسان پیدا کړي بیا دې نه پس کې یو بل احسان پتا باندې کړي لکه سوچ وته چې الله زما امتحان لري خو زه نه پوهېږم په دې خبرو خلک ولې تباه کیږي ولې غر کیږي ولې سرکشه کیږي ولې باغیان کیږي د الله جل شانو په دې د الله احسانات سی وي په فرعون د الله جل شانو د ټول نه غټ باغی په مخ تزمکه باندې فرعون داسې احسان په الله کړو 400 کال حکومت کړو چې تبصر باندې دردم نو راغله زینو راغله سر درد کتابونو واقعیا ذکر کړی دا هر اسرائیلی واقعیا دا کتابونو واقعیا ذکر کړی چې ځنګل ته تلو ښکار لوتیو او کپڑے غنی ته ون خطا وشلی دا او فرشتہ را لاغه ولد سرو زرو پتار باندې وګندله یا الله دا دیس چلو کو فرشتہ دې راولېږله دی خبيث تپاره چې الله جل شانو فرمایل چې دې بیا دا اون وای چې ما ته تکلیف رسیدله او آخرت کې داغي اجر راکا سراکا اجر را الله نمرود د ټول نه غټ رامي او غټ رزیلو الله جل شانو غل سن ور کړی داغه نه داغه نه پس وګوره قارون له الله جل شانو سن ور کړی الله قران مجید کې داغه تذکرہ کړی چې د هغه چابیانې با د خزانو په اوخانو باندې چلی دي بس اوخانو باندې دومره خزانې وي داغه وسو شو هغه مال د هغه تباہی او د هلاکت لپاره سبب او ذریعہ وګرځي کله ځینې انساني د هغه مال هلاکت سبب او ذریعہ وګرځي ځینې انساني د هغه حسن د هغه د هلاکت ذریعہ وګرځي کله یې کنه هغه آرامي توبونه شروع تاسو زمانه خپويږي په دې باندې زما څه مطلب دی خیال یو انسان هغه الله علم ورکړي دا غیره وجه تباہ او برباد شي گمراه شي شیطان ته ګوري نه چې دې ټولو شیطانانو پلارو خیال دې څه د وجه گمراه شو او دا علم د وجه گمراه شو تباہ او برباد شو ولې بو علي سینه غونته کې اولوي انسان هغه گمراه کیږي او دا علم د وجه گمراه شو دا سمو ښه چې الله جل شانو مال دولت راکړه دا الله ډیر خوښ یما کته خوښستانه ډیر قارون او فرعون بیا خوخو خیال دې ډیر مال ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی ډیر علم ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی ډیر حسن ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی خصيحت ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی یاد ساتئ ګورئ دې خبر دې خبر ته لږ سوچ کوئ الله جل شانو فرمای ورفع بعضکم فوق بعض الله جل شانو پتاس کی بعض لا په بعض باندې درجه ورکړه مطلب هر یو انسان درجه والے پیدا د دې لپاره لیبلوکم فيما آتاکم الله جل شانو چې تاسو له صدر کړي هغه باندې تاسو نه امتحان والی ان ربک سریع العقاب الک الله جل شانو چې بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم الله جل شانو فرمای قل وتوى پیغمبر صلى الله عليه وسلم أغير الله آیا الله نه ما سوا ابغي ز الټوما ربا یو رب وهو رب كل شيء او اغا الله رب دې د هر یو سیز ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تكسب او یو عمل نه کوي یو کسب نه کوي كل نفس هر یو نفس هر یو انسان الا مگر عليها دا په هغه باندې وي ولا تزر او بوج بچوت نه کی وازرتن یو بوج چوتون کې وزر اخرى د بل انسان بوج ثم بیا الى ربکم استاسو رب طرف ته مرجعکم استاسو واپس کیدلی فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو ته بما ده غس کنتم فيه تختلفون په کم یو سیس کې تاسو اختلاف ساتو دی آیت مبارکه کې الله جل شانه د الله جل د خپل وحدانیت
دلیل ذکر کوي. مخکې د الله جل شانه د توحید خبرې وشوې، بیا پسې شرکیات د هغې رد ذکر شو، د دې نه مخکې په شرک باندې ردونه او دلایل ذکر شو. اوس هغه چې توحید دی د الله د یووالي عقیده، د هغې دپاره الله جل شانه دلیل ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ دلیل. پروف کوي دا خبره، ثابتوي دا خبره چې الله جل شانه یو دی. دا خبره ثابت. الله جل شانه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې ته ووایه د مشرکانو ته د الله جل شانه نه ہٹ کر، د الله جل شانه نه ما سوا، د الله نه غیر بل څوک ځان له رب وګڼم او چرته وی لټوم چې څوک دی، حالانکه الله جل شانه خو د هر یو څیز رب دی. دا ډېر بهترین دلیل دی د الله جل شانه د وحدانیت لپاره. په دنیا کې سوا د دهریانو نه، دهری عقیدې والا دهریت ایتیزم ورته وایي په انګریزي کې، او دهري ته ایتیسټ وایي. هغه خو الله نه مني سره، وایي دا هر څه بس چلیږي خپله چلیږي. په هغې مونږ خبره کړې وه مخکې. د هغې نه علاوه د دهریانو نه علاوه څوک هم داسې نشته چې الله نه مني. دا مشرکان چې دي کوم دی صرف شریک جوړی د الله سره نور څیزونه. نو موږ خو رد په دې کوو، دهریان خو به خپل کار کوي، خو سره الله نه مني. دهریانو نه علاوه په کائنات کې داسې څوک نشته چې هغه الله نه مني، خو صرف د الله جل شانه سره څه جوړی؟ شریکان جوړی. کوم خلک چې غلط خلک دي، مشرکان دي. د مشرکانو څو قسمه مخکې تاسو ویلو. یو قسم د مشرکانو هغه دی چې هغه فرشتې د الله سره شریک کوي. دا هم یو قسم تاسو ویلو. یو قسم د مشرکانو هغه چې هغه وایي چې د کائنات دا نظام دوه څیزونه چلی. دوه قسمه خدایان دي چې د کائنات دا نظام چلی. یو هغه دی چې هغه صحیح الله پیدا کړی، هغې ته به یزدان تقریبا ښه کارونه والا خدای دی، نعوذ بالله، او اهرمن هغه غلط خدای دی. دا یو عقیده. هغه چې ښه کارونه والا خدای دی نه، هغه دا ښه خدای پیدا کړی، او چې کوم دا غلطو کارونه والا خدای دی، دا په چا چې بیماري راولي او چا ته نقصان رسوي، دا شیطان پیدا کړی. چا پیدا کړی؟ شیطان. هغه دا الله او شیطان دوه قوتونه دي په کائنات کې. ځینې خلک داسې، ځینې خلک هغه مشرکان و هغې وي چې د انوار او سپوږمۍ او د ستوري دې اجرام فلکي چې کوم بره چې تاسو ته کم ښکاري، نور سپوږمۍ ستوري، دا به د الله سره شریک کول. داسې ځینې خلک هغه بل شانتي هغې وي دا ګټې وغیره دا هم خدایان دي. داسې خبرې کول. خو د دې ټولو یو متفقه فیصله د ګوره یاد ساتئ. څه ده؟ متفقه فیصله. دا څومره شریکان چې دي جوړی، څوک فرشتې، څوک شیطانان، څوک ګټې، څوک ونې، څوک بوټي، څوک پیغمبران هم شریکان ګرځي. عیسی ابن الله، عزیر ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزیر ابن الله. سورة توبه کې براشي تقریبا. پیغمبران هم سره شریک. دا څونه چې دي شریک کړي د الله سره، نو دې متفقه د دې فیصله دا ده، متفقه د دې عقیده دا ده ګوره چې دا کم څیزونه موږ د الله سره شریک کړي دا هم الله پیدا کړي. چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. اوس بېوقفتوب دومره زیات دی، بېوقفتوب دومره زیات دی چې مالک او مملوک هغه شریک کوي د یو بل سره، د یو بل سره برابرې. الله د دې څیزونو دی خو مني چې الله مالک دی دې ټولو، الله دا پیدا کړي. چله الله خالق ته، دا مخلوق ته، نو دا مخلوق د الله سره برابر کو، د الله شریک جوړ کو. د خالق په جدا حیثیت ته کنه دی منی چې دا هر څه د الله مخلوق ته، خو بیا مو سره شریک کوي. دی منی چې رب الارباب هغه څوک ته؟ الله جل د تمام ربونو رب څوک ته؟ الله. خو بیا هم دی سره دا شریک کوي. ګوره دا سیدا لکه آقا او مالک چې یو بل سره یو ځای کوي.
لکه خادم او مخدوم چې یو بل سره یو ځای کړي. خیال هم دی خالق او مخلوق چې یو بل سره یو ځای کړي، دا د کم ځای عقل دی؟ نو الله جل شانه فرمایي ته ورته ووایه پیغمبره چې زه د الله نه بغیر بل رب ځان له ولټوم، حالانکې وهو رب کل شی، هغه د هر یو څیز څه دی؟ رب دی. نو چې هغه د هر یو څیز رب دی، نه هغه رب ولې نه مني چې دا رب دا نور ارباب مني؟ که نه داسې نه ده؟ ډایرکټ د چا نه سوال پکار دی؟ د الله نه. سجده چا ته پکار ده؟ الله. منځ کې د واسطې په مطلب دی پوه نه شوم چې دا ولې جوړېد، چې ته بابا ته سجده لګومه ځکه دا بابا د الله ډېر خوښ و، کاڼي ته سجده لګوم دا د الله جل شانه ډېر خوښ و، نو هغه خوښ و نو ته څه شي؟ ته به کله خوښېږي؟ نه، هغې بابا منځ کې واسطه نه وه جوړه کړې، هغې بابا ډایرکټ کنټیکټ د چا سره و؟ د الله جل شانه سره. ځکه چې هغه الله جل شانه د تمامو مخلوقاتو سو خالق او د تمامو مملوکاتو سو مالک، هغه رب د هر یو څیز. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ښکلی دلیل ورته بیان کا چې هغه د ټولو څیزونو رب دی، دا تاسو منئ. نو بیا زه ډایرکټ د هغې رب تابعداري ولې نه کوم او ډایرکټ هغه ځان له رب ولې نه منم چې دا منځ کې دا نور بوتان او وغیره دا کمزوری مخلوق چې دا هغه مخلوق دی هغه ولې ځان له رب جوړوم، هغه ډایرکټ ولې نه جوړو؟ که نه منئ؟ الله جل شانه فرمایي داسې قل ورته ووایه پیغمبره اغیر الله، آیا د الله نه بغیر ابغي زه ولټوم ربا یو رب وهو رب کل شی، حالانکې الله جل شانه د هر یو څیز رب دی. بیا الله جل شانه فرمایي اوس کو څوک شرک کوي چرته نو دا ځان ته نقصان رسوي. دلیل مې بیان کو، الله فرمایي اوس کو څوک شرک کوي چا ته نقصان رسوي؟ ځان ته نقصان. او چې ځان ته کله نقصان ورسوي الله جل شانه فرمایي دا نقصان داسې دی چې دا بیا بل څوک په شا نشي اخیستی دی، دا بوج به د په سري او بیا به د الله جل شانه مخې ته ځي او الله جل شانه به ورله د هغې سزا ورکوي، الله به سره حساب کتاب کوي. دغه الله جل شانه ذکر کوي ولا تکسب كل نفس الا عليها، ولا تکسب او هیڅ انسان داسې نشته، هیڅ یو نفس داسې نشته چې هغه یو ګناه کوي الا علیها مگر د هغې ګناه په چا باندې؟ په دغې نفس باندې وي. ولا تکسب او یو کار نه کوي کل نفس هر یو انسان الا مگر علیها د دې وبال به په چا باندې؟ په هغه نفس باندې وي. بیا الله جل شانه فرمایي څوک هغه ستا مددګار بیا جوړېدی شي په هغې وخت کې چې دغه بوج د شرک ته باندې راشي. الله فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى